درنو دوستانو اوریدونکو سلامونه خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وئ د صحت په ګاڼه سمبال وئ. زه چې ډېر وخت صنفونو ته ځم او یا همداسې په نورو علمي او ادبي محفلونو کې له ځوانانو سره مخامخ کېږم، نو له دوی یوه پوښتنه اورم او دوی له یوې ستونزې سره مخ وي. دوی همیشه وایي چې زه کتاب راواخلم ستړی کېږم او پر کتاب باندې تمرکز نشم کولی، یا مثلا له مطالعې نه خسته کېږم 2 صفحې مطالعه نشم کولی، یا همداسې دې ته ورته نورې ستونزې دي چې ځوانان ورسره مخ دي او پر خپلو موخو او پر خپلو ډېرو مهمو هیلو او ارزوګانو باندې دوی تمرکز نشي کولی. د دې علت څه دی او ولې ځوانان له دې ستونزې سره مخ دي؟ نن پر همدې در سره خبرې کوم. مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن پر یوه مهمه مسله خبرې کوم چې دا مسله ذهني استحقاق نومیږي یا علمي نوم یې ذهني استحقاق یا منټل فریکشن دی. ډېر ځوانان، یوازې ځوانان نه بلکې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر هم دي او تجربه هم ډېره لري او په دې ښه پوهېږي چې زما لپاره دغه موخه او کوم هدف او هیله چې لرم دا زما لپاره ډېره مهمه ده او باید پر دې باندې تمرکز وکړم او باید دا کار ترسره کړم، خو سره له دې ټولو ښېګڼو، له دې ټولو مهموالي چې یوه موخه او یو هدف یې یو ځوان ته لري، دی پر دې باندې تمرکز نشي کولی. په اصل کې دا د ارواپوهنې په اصطلاح او یا د ذهني مطالعاتو په اصطلاح دا منټل فریکشن یا ذهني استحقاق دی. دا ولې رامنځته کېږي او د دې لاملونه څه دي؟ دا هغه وخت رامنځته کېږي چې موږ له یوې مسلې نه، له یوې چارې نه او له یوې موخې نه لرې وو، ورسره عادت نه وو او یا موږ ځان ته سخته کړې وي او یا په دې عقیده وو چې د دې چارې ترسره کول زموږ لپاره ګران کار دی. ځینې پوهان وایي چې د انسان ذهن یو عادت لري، هغه کارونه یې خوښېږي، هغه چارې یې خوښېږي چې د هغې نتیجه سملاسي وي. مثلا ستاسې لوبه خوښېږي ځکه نتیجه یې سملاسي ده، یا به یې ګټئ او یا به یې بایلئ. که وګټئ تاسې ته جایزه درکول کېږي، تاسې هڅول کېږئ او خوند ترې اخلئ. خو ځینې موخې داسې دي او ځینې چارې داسې دي چې د هغې نتیجه وروسته ده یا اوږدمهاله ده. د بېلګې په توګه تاسو 4 کاله زده کړې کوئ، بیا وروسته لیسانس کېږئ او له هغې نه وروسته تاسې ته دنده درکول کېږي او د هغې نه مادي او معنوي امتیازات اخلئ. نو په دې اساس باندې ستاسو د ذهن ترمنځ، د اعصابو ترمنځ ځینې تحولات رامنځته کېږي چې دغه موخه ورته دومره ارزښتمنه کېږي نه، سره له دې چې دا تر لوبې او تر هغو موخو چې لنډمهاله ده او پایلې زر دي تر هغې ډېره مهمه او ډېره اړینه ده. نو اوس مثلا یوازې دا نه، ځینې ځوانان مثلا سپورت کوي، سپورت یې خوښېږي، سره له دې چې په دې پوهېږي چې سپورت ګټې لري، په دې پوهېږي چې سپورت زما عمر اوږدوي، زما اندام ورسره ښه کېږي، زما صحت ورسره ښه کېږي، زما عصبي فعالیتونه ورسره ښه کېږي. خو بیا هم کله چې د سپورت وخت را رسېږي دوی لټ وي او له دې کار نه لاس اخلي. دا دې ته ټولو ته ذهني استحقاق وایي یا د ځینو فعالیتونو پر وړاندې ستاسو د ذهن مقاومت، یا ستاسو ذهن تاسو ته اجازه نه درکوي چې هغه چاره ترسره کوي، یا یې سخت درته معلوموي، یا مثلا لټي کوئ او یا هغه وخت چې په هغه سپورت یې تېروئ یا په مطالعې تېروئ، په نورو شیانو تېروئ، په داسې شیانو تېروئ چې د هغې پایله سملاسي وي یا بیړنۍ وي او یا ژر ترلاسه کېږي. نو اوس موږ څه وکړو چې دغه ذهني استحقاق له منځه یوسو او کوم کارونه موږ ته پکار دي چې د ذهني استحقاق مخه ونیسو او یا دغه مقاومت چې زموږ په ذهن کې دی دا له منځه یوسو. لومړنی کار چې کوئ هغه دا دی د ارواپوهانو په نظر او یا د دې علومو د څېړونکو په نظر چې هغه تاسې ځان په دې خبر کړئ چې تاسو د ځینو مسایلو سره ذهني استحقاق لرئ که یې نه لرئ، یعنی ستاسو ذهن له ځینو فعالیتونو سره مقاومت کوي که یې نه کوي. د بېلګې په توګه تاسو کتاب رااخلئ، 2 صفحې لولئ، نه خوند ترې اخلئ او نه مو زړه کېږي چې دې کار ته ادامه ورکړئ. په داسې حال کې چې پوهېږئ تاسو امتحان دی او که تاسو ښه درس ووایئ نو پایله به ترلاسه کړئ. اما سره له دې مهموالي، سره له دې چې تاسو ښه انګېزه هم لرئ، فرض کړئ دا شوق هم کېدای شي ولرئ چې کتاب ولولئ، خو 2 مخه چې لولئ بس نور نه کېږي او مطالعه کوئ نه. نو د دې لپاره لومړنی کار دا دی چې تاسو خپله دغه مقاومت وپېژنئ چې تاسو ذهني استحقاق یا د مسایلو پر وړاندې یا د مطالعې پر وړاندې یا د خپلو هدفونو پر وړاندې دغه ذهني استحقاق لرئ که یې نه لرئ، او یوې شي ته متوجه اوسئ چې دا له انګېزې سره اړیکه نه لري. فرض کړئ تاسو وایئ چې زه خو له دې کار سره علاقه لرم او خوښېږي مې چې دا مطالعه وکړم، خوښېږي مې چې دا کتاب ولولم، خو چې کله یې رااخلم نه یې شم کولی. یعنې تاسو وایئ چې زه انګېزه لرم یا مثلا د دې کار لپاره انګېزه هم لرم، علاقه هم لرم، خو بیا یې هم نشم مطالعه کولی.
دا د انګیزې سره اړیکه نه لري. یعنې انګیزه یو بل څه دی او ذهني استحقاق بل څه دی. تاسو کیدای شي له مسایلو سره له سپورت سره علاقه ولرئ، انګیزه ولرئ، خو ستاسو ذهني استحقاق د دې اجازه در نه کړي چې تاسو سپورت ته ولاړ شئ، یا هغه ذهني مقاومت مو دا اجازه در نه کړي چې سپورت ته لاړ شئ. نو لومړنی کار دا دی چې تاسو دغه خپل ذهني استحقاق چې دی یا ذهني فاصله چې ده د عصبي سیستمونو ترمنځ دا له منځه یوسئ. بل دا ده چې ځان ته عادت جوړ کړئ، داسې عادتونه جوړ کړئ چې د هغې په اساس باندې تاسو وکړلی شئ دغه خپل ذهني استحقاق له منځه یوسئ. فرض کړئ تاسو مطالعه کوئ خو چې کله کتاب راخلئ بیا یې پرېږدئ، نو دا څه دی چې د خپل ذهن د دغه استحقاق پر وړاندې تاسو مقاومت پیل کړئ. یعنې ځان له مطالعې سره عادت کړئ، هره ورځ کوشش وکړئ چې مطالعه وکړئ، لږ تر لږه 1 صفحه 2 صفحې مطالعه وکړئ تر څو تاسو دغه ذهني استحقاق له منځه لاړ شي. تاسو څومره خپل عادت پخوئ، څومره په خپلو هیلو او هدفونو د تمرکز عادت ډېروئ، دومره ستاسو ذهني استحقاق کمیږي. د دې استحقاق یو لامل دا دی چې موږ ډېر وخت پر خپلو هیلو تمرکز نه دی کړی. مثلا موږ ډېره مطالعه نه ده کړې، زموږ ذهن او زموږ دغه عصبي سیستم چې دی دا له مطالعې سره د کتاب له لوستلو سره ډېر عادت نه دی. نو په دې خاطر باندې تاسو څه کوئ، ځان له کتاب سره عادت کوئ، هره ورځ له کتاب لولئ. مثلا له سپورت سره ځان په سپورت سره عادت کوئ او هره ورځ کوشش کوئ چې له خپل ذهن پر وړاندې مقاومت وکړئ او خپله ټنبلي له منځه یوسئ او دغه ذهني استحقاق له منځه یوسئ. کله چې ذهني استحقاق له منځه ځي او ستاسو ذهن له یوې چارې سره عادت کیږي او له هغې نه خوند اخلي، بیا پوهېږئ چې څه رامنځته کیږي، هغه وخت بیا تاسو ته دا په عادت بدلیږي او کله چې کوم مثلا سپورت دی تاسو هغه ذهني استحقاق له منځه ورسره یوړ، کله چې سپورت ته لاړ نه شئ ستاسو ذهن تاسو آرام نه پرېږدي او دې ته مو اړ باسي چې تاسو مثلا سپورت وکړئ. تاسو به ډېر خلک لیدلي چې هغه بې له کتاب نه ګزاره نه کوي او تاسو به هم ورته وایئ چې دا نو څومره کتاب ته لولې، څومره حوصله لرې. د هغې علت دا دی چې دغه ذهني استحقاق چې دی یا دغه منټل فرکشن چې دی یا ذهني مقاومت چې دی دا یې له منځه وړی دی. دا یې په څه له منځه وړی دی؟ په ډېر عادت له منځه وړی دی. که تاسو د مکتب له دورې نه له مطالعې سره عادت وئ، همداسې بیا راشئ پوهنتون ته له مطالعې سره عادت شئ، پیچلي کتابونه ولولئ او دغه خپله مطالعه ډېره کړئ، نو ورځ په ورځ ستاسو ذهني مقاومت له منځه ځي. ورځ داسې ورځ راځي چې تاسو ته مطالعه یو بیل شوق وي او بېله مطالعې ګزاره نه شئ کولی. لکه سپورت همداسې تاسو در واخلئ، داسې ورځ به راځي چې تاسو بېله سپورت نه ګزاره نه شئ کولی. کومه ورځ چې سپورت ته لاړ نه شئ له خپل ځانه به ډېر ګیلمن وئ چې ولې دا کار ونه شو او ولې زه ولاړم نه. بله خبره دا ده چې موږ عادت دې ته نه وایو چې له اسانه کارونو سره، مثلا زه لوبې کوم، کرکټ سره علاقه لرم، دا هره ورځ کوم، دا ذهني مقاومت له منځه نه وړي یا دا ستاسو ذهن نه عادت کوي، بلکې د سختو کارونو پر وړاندې تاسو باید خپل ذهني مقاومت له منځه یوسئ. هغه کارونه چې تاسو ته سخت بریښي، مثلا د څوک ماسټري وایي، د ماسټرۍ د تیزیس لیکل، فرض کړئ تاسو هر کار کوئ، هره ورځ سپورت کوئ، لوبې کوئ، کتابونه لولئ، خو دغه کار چې مثلا تاسو هدف ټاکلی چې زه به په دومره میاشتو کې دغه خپل تیزیس خلاصوم، خو دا کار نشئ کولی، دا درته سخت دی. د دې ټول علت دا دی چې تاسو ذهني استحقاق لرئ او د هغې د له منځه وړلو لپاره کوشش نه کوئ او یعنې هره ورځ تمرین نه کوئ او له کمو کارونو نه پیلول نه کوئ. نور داسې ده چې موږ به هره ورځ ټول ژوند کې انسان داسې نه دی چې موږ به هره ورځ ځان هڅوو او ذهني استحقاق به له منځه وړو، بلکې د ډېرو مهمو هدفونو پر وړاندې که تاسو ذهني استحقاق لرئ دا اړینه ده چې هغه به له منځه وړئ. بل ځینې کسان بیا وایي چې دغه ذهني استحقاق په څومره وخت کې له منځه وړلی شو، 1 ورځ، 2 ورځې، 3 ورځې، ما چې څومره مطالعه ورته وکړله، دا د کار د حجم او همدارنګه د وخت په اندازې پورې اړه لري. تاسو کار څومره لوی دی، تاسو هدفونه څومره لوی دي، د کار حجم او ماهیت چې دی دا څومره دی، په دې ټولو پورې اړه لري. یعنې د ټولو مسایلو ته په کتو تاسو کولی شئ دغه خپل ذهني مقاومت له منځه یوسئ. دا کیدای شي تاسو په هڅه پورې هم اړه ولري. مثلا تاسو کوشش کوئ هره ورځ ځان له کتاب سره عادت کړئ، هره ورځ کتاب ولولئ، له اسانه کتابونو یې پیل کړئ تر دې چې سختو او اکاډمیکو کتابونو ته راځئ، نو تاسو به ذهني مقاومت له منځه وړئ. که تاسو علاقه ولرئ چې دغه خپل ذهني مقاومت یا ذهني استحقاق له منځه یوسئ، نو دا کار په ډېر کم وخت کې شونی دی. څومره چې تاسو ذهني استحقاق کمیږي، بله مهمه مسله دا ده، نو ورسره تاسو انګیزه ډېرېږي، یو کار ته مو علاقه ډېرېږي، یو کار ته مو شوق ډېرېږي او هغه پایلې ته رسېدل درته اسانه کېږي. بله مهمه مسله تکرار دی. تاسو که له ذهني مقاومت سره مخ دی، هغه کار چې تاسو فرض کړئ نه یې شئ کولی یا درته سخت دی، هغه تکرار کړئ. سپورت ته تلل درته سخت دي، مثلا لیکل درته سخت دي، یا ژبه زده کوئ، د هغې لغات زده کول درته سخت دي،
یا مثلا یو کورس ته تلل درته سخت دي دا تکرار کوئ، هره ورځ تکرار کوئ. کله چې تکراریږي یعنې د خپل ذهن پر وړاندې تاسو یو مقاومت پیل کړئ، هغه که منفي مقاومت تاسو مثبت، تاسو د خپل ځان د هڅولو لپاره په دې قانع کېږئ مه چې زه ټمبل یم، په دې قانع کېږئ مه چې زه والا لوستل نشم کولی، په دې قانع کېږئ مه چې زما ذهن کار نه کوي، په دې قانع کېږئ مه چې زه مثلا نور لایق دي زه ټمبل یم یا نور ښه دي په مطالعه کې زه کمزوری یم نشم کولی. بلکې یوازینی توپیر ستاسو د هغې دا دی د اکاډمیکو څېړنو په اساس چې تاسو ذهني استحقاق له منځه نه دی وړی او دوی دغه ذهني استحقاق راکم کړی دی او یا هره ورځ تمرین او تکرار د دې سبب شوی چې دوی په خپل عادت سره هغه ذهني استحقاق او ذهني مقاومت له منځه یوسي او نور پر خپل ځان باندې واکمن وي او مطالعه او همدارنګه دغه سپورت یا هر څه چې دي د دوی په ورځني عادت بدل شي. بله مهمه مسله دا ده چې څېړنې وایي چې تاسو باید ځان وهڅوئ. دا ارواپوهنیزه مسله هم ده چې ځان وهڅوئ، ځان ته جایزه ورکول او ځان ته ښېګڼې بیانول او ځان په دې پوهول چې که دا کار وشي او یوه پایله ترلاسه کړمه نو کیدای شي زه ځان ته دغسې کمپیوټر واخلم. یا مثلا وایي چې که چېرته زه ډېره مطالعه وکړم، ډېرې زده کړې وکړم او ښه نمره ترلاسه کړم نو ارومرو به پوهنتون ما وهڅوي او کورنۍ به ما وهڅوي، کورنۍ به ما ته دا کمپیوټر واخلي، دا موبایل به راته واخلي یا دا کتابونه به واخلي. یا مثلا په وړو وړو شیانو خپل ذهن سره له دې چې د انسان ذهن پیچلی دی خو ډېر ساده دی او په ډېرو ساده شیانو د انسان ذهن خوشحاله کېږي او ډېرو سختو کارونو ته تیاریږي چې په دې ټولو سره په هڅولو سره، په تمرین سره، په عادت کولو سره ذهني مقاومت کمیدلی شي او ستاسو اراده پیاوړې کېږي او څومره چې ستاسو مقاومت کمیږي ستاسو انګیزه ډېرېږي او ستاسو اراده ورسره څنګه کېږي پیاوړې کېږي. یوه بله مهمه مسله چې هغه د ذهني استحقاق په کمولو کې در سره مرسته کولی شي هغه د خپلې راتلونکې په اړه د یوه واضح او لوی لیدلوري لرل دي. که تاسې مثلا دا لیدلوری ولرئ چې زه که مطالعه کوم په پوهنتون کې ښې نمرې اخلم، په پوهنتوني درسونه په ښه توګه وایم، یا مثلا زه سپورت کوم، یا مثلا زه خپل کاروبار پراخوم، نو کومو هدفونو ته رسیږم او څه ترلاسه کوم، دا در سره مرسته کولی شي چې ستاسو ذهني استحقاق کم چې تاسې وهڅېږئ او تاسو د خپل ژوند لپاره یو ډېر پراخ لیدلوری ولرئ او ډېر څه ترلاسه کړئ. نو یو څه که برعکس وایي د دې لپاره چې که اوسني کارونه سم ترسره کړئ ښه ده چې پر راتلونکي باندې ډېر تمرکز وکړئ. په څه معنا که د راتلونکي په اړه یو واضح تصویر ولرئ چې که زه مثلا زده کړه کوم، مطالعه کوم، سپورت کوم، زما نتیجه دا ده او که زه ټمبلي کوم، وخت په لوبو ضایع کوم او په اسانه کارونو یې ضایع کوم نو زما پایله دا ده. نو هغه وخت به ستاسو ذهن په خپله ښه فیصله وکړي او وبهڅېږي چې ښه کارونه ترسره کړي. نو د دې ټولو پایله دا راوځي چې پر ځان باندې بې ځایه لیبل مه لګوئ چې زه ټمبل یم، زه وخت نه لرم، زه له کتاب سره عادت نه یم او زه دا نشم کولی او زه ها نشم کولی. بلکې دا ټول ذهني استحقاق دی چې د مسایلو پر وړاندې ستاسو د ذهن مقاومت ښیي. تاسو چې څومره تمرین کوئ، څومره ځان هغو مسایلو ته چې ستاسو ذهن ترې لرې واړی غواړي ځان نږدې کوئ. دا د دې سبب کېږي چې تاسو ښه مطالعه وکړئ، تاسو ښه سپورت وکړئ او خپلو موخو ته ورسیږئ. نو پر خپلو موخو تمرکز وکړئ، ځان وهڅوئ او تر څنګ یې د خپلې راتلونکي په اړه واضح لیدلوری ولرئ، دا به در سره ښه مرسته وکړي. ځینې محصلینو د دې په اړه پوښتنه کړې وه چې څنګه ښه مطالعه وکړو. نو د ښې مطالعې لومړنۍ مرحله دا ده چې تاسو خپل ذهني مقاومت له منځه یوسئ. دا چې وروسته څنګه ښه مطالعه کولی شو دا به په راتلونکي کې در سره خبرې وکړم او په راتلونکي بحثونو کې به در سره شریکه کړم چې یوه اغېزناکه مطالعه د اکاډمیکو څېړنو په اساس باندې یا د علمي څېړنو په اساس باندې کومه ده او کوم تصورات چې موږ د مطالعې په اړه لرو هغه سم دي که ناسم دي، کوم یې سم دي کوم یې ناسم دي او څنګه کولی شو زموږ مطالعې ګټورې او زموږ په ژوند کې د ښې پایلې لرونکې وي. تر بیا مو پر بښونکي خدای سپارم. ښې چارې.